Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. آیا پوهیږئ چې د بګرام هوایي اډه څومره مساحت لري؟ په اصل کې چا جوړه کړې او ولې امریکا لپاره دومره مهم او ستراتیژیک ځای دی؟ د بګرام د جوړولو او تجهیزاتو لپاره څومره لګښت شوی دی؟ ولې بګرام د نړۍ د پوځي او سیاسي جګړو یو کلیدي نقطه بلل کیږي؟ ولې ځینې امریکایانو بګرام کوچنی امریکا بلله؟ آیا پوهیږئ چې بګرام یوازې یو هوایي اډه نه بلکې د سیمې د ځواک د کنټرول زړه هم دی؟ د بګرام موقعیت ولې د چین د اټومي مرکزونو لپاره د خطر زنګ بلل کیږي؟ او ولې ټرمپ د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو خبرې کوي؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. بګرام د شوروي اتحاد له جوړښتونو پیل شو، وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په سیمه کې د جګړې ستر مرکز شو چې د لسګونو زرو پوځیانو او زرګونو تجهیزاتو کور و. د دې اډې ځانګړتیا یوازې د هغې په لویوالي کې نه ده، بلکې په دې کې ده چې له بګرامه یوازې د 1 ساعت په الوتنه کې د چین اټومي مرکزونو ته رسیدلی شو. همدا ټکی د ټرمپ د تازه خبرو اصلي دلیل دی. خو اصلي پوښتنه لا هم پر ځای ده، ولې بګرام دومره ستر اهمیت لري؟ ولې ټرمپ وایي زه دا ځای بیرته نیسم؟ او د چین او افغانستان غبرګون څه دی؟ په نننۍ ویډیو کې به د بګرام هوایي اډې په اړه بشپړ معلومات د تاسو سره شریک، لکه د بګرام هوایي اډې مساحت، جوړښت، تجهیزات، څو رنوی لري، بګرام هوایي اډه چا جوړه کړه، څومره مصارف شوي، اوسنی وضعیت او تازه سیاسي خبرې لکه د ټرمپ څرګندونې، د چین او د اسلامي امارت غبرګون. نو که غواړئ چې د دې موضوعاتو په اړه دقیق او مستند معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی برخه د بګرام هوایي اډې موقعیت او جوړښت. بګرام هوایي اډه د افغانستان په پروان ولایت کې نږدې د چاریکار ښار شاوخوا 11 کیلومتره جنوب ختیځ کې او د کابل څخه تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته ده. د دې هوایي اډې ساحه تقریبا شاوخوا 70 کیلومتره مربع ده. د دې اډې لومړنی جوړښت د شوروي اتحاد په مرسته د 1950 کلونو په وروستۍ کې پیل شو. هغه مهال شوروي د افغانستان په پوځ کې پراخې پانګونې کولې او بګرام یې د ستراتیژیک پوځي مرکز په توګه طرحه کړ. په 1990 کې شوروي پوځیان پر افغانستان یرغل وکړ، بګرام د هغوی د اصلي عملیاتو زړه شو. د شوروي جنگي الوتکې لکه MiG-21 او Su-22 له همدې ځایه پورته کېدې او په ټول افغانستان کې بریدونه ترسره کول. وروسته د شوروي د وتلو په پای کې بګرام د کورنیو جګړو ډګر شو. د 1990 کلونو په منځ کې کله چې مجاهدین او بیا طالبانو ترمنځ جګړې روانې وې، بګرام څو زره د ډلو ترمنځ لاس په لاس شو. بیا چې د سپټمبر د 11مې پیښې وروسته امریکا پر افغانستان برید وکړ، بګرام د متحده ایالاتو او د ناټو ځواکونو لپاره د جګړې ستره قومندانۍ مرکز وګرځید. دا د افغانستان تر ټولو لوی پوځي اډه شوه چې د 20 کلونو لپاره د نړیوالو عملیاتو د کنټرول او هوایي بریدونو د تنظیم مسؤلیت په غاړه درلود. دوهمه برخه د بګرام هوایي اډې تخنیکی ځانګړتیا او تاسیسات. د بګرام هوایي اډه 2 رنوی لري. اول رنوی 2953 متره یعنی تقریبا 3 کیلومتره اوږده ده. دوهمه رنوی چې تقریبا 3940 متره یعنی 3.7 کیلومتره اوږده ده. رنوی د هوایي ډګر هغه اوږده او برابر سړک ته ویل کیږي چې جهازونه پرې کینی او یا له هغه ځایه الوزي. وروستی رنوی په 2006 کال کې بشپړه شوه چې اوږدوالی 3.7 کیلومترو څخه زیات دی. دا دومره اوږده ده چې حتی ستراتیژیکې الوتکې لکه B-52 بمبار یا C-5 ګلیکسي پکې هم کېناستلی شي. یوازې د همدې رنوی د جوړولو لګښت شاوخوا 88 میلیونه ډالر و. د جهازونو د پارکولو لپاره نږدې 110 ځانګړي ځایونه جوړ شوي وو چې هر یو د درنو چاودنو په وړاندې د کانکریټو په دیوالونو کلک ساتل شوي وو. د بګرام په اډه کې رادار، کنټرول ټاورونه، څو لوی هنګرونه، د الوتکو د ترمیم ځایونه، د هوایي کنټرول برج او د لوجستیک مرستندویه ودانۍ وې چې د زرګونو پوځیانو د اړتیا لپاره جوړ شوی وي. روغتون یې د سیمې په کچه بېساری و. یو 50 بستریز عصري روغتون چې پکې د صدمې بیړنۍ خونې، 3 مجهز عملیات خونې او حتی د غاښونو ځانګړی کلینیک هم موجود و. د جګړې په مهال ټپیان لومړی دلته راوړل کېدل، درملنه یې کېده او بیا د اړتیا پر مهال د امریکا یا آلمان لویو پوځي روغتونونو ته لیږدول کېده. د اډې په دننه کې د پوځیانو لپاره خوب ځایونه، خوراکي ځایونه، د ورزش ځانګړي ځایونه او حتی دکانونه هم جوړ شوي وو. تر دې چې ځینې امریکایانو د بګرام هوایي اډه لیټل امریکا یعنی کوچنۍ امریکا بلله. د 2012 کال د امریکایي پوځ راپور له مخې د بګرام هوایي اډه په خپل اوج کې شاوخوا 10,000 کسانو ته ځای درلود. په دې شمیر کې یوازې پوځیان نه وو، بلکې ملکي قراردادیان، تخنیکی پرسونل، روغتیایي کارکونکي او نور خدماتي کارکونکي هم شامل وو.
خو اصلي پوښتنه دا ده ولې باګرام د امریکا لپاره ستراتیژیکه پوځي اډه ده؟ ځواب یې په ساده ډول داسې بیانولی شو. اول، جیوپولیټیکل موقعیت. باګرام د کابل په شمال کې او د چین منځنۍ اسیا او مرکزی اسیا ته نږدې موقعیت لري. دا هغه ستراتیژیکه نقطه ده چې له هغې څخه هوایي عملیات، لوجستیک او استخباراتي فعالیتونه په سیمه کې پرته له سختو محدودیتونو څخه ترسره کیدای شي. دوهم، لوجستیکي قابلیت. لوی رنوی او پراخ هنګرونه د درنو تحمیلاتي جهازونو د عملیاتو لپاره مناسب دي. نو دلته د زرګونو ټنو توکو تجهیزات رسول اسانه دي. دریم، پوځي ظرفیت. په خپل اوج کې باګرام د زرګونو زرو پوځیانو د میشتو وړتیا لري. نو په دې وجه باګرام یو ستراتیژیکه هوایي اډه ده. دریمه برخه، د ډونالډ ټرمپ خبرداري ته د چین او افغانستان غبرګون. په 2021 کال کې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان ووتل او باګرام یې شیبه پر شیبه پرېښود. څو ساعته وروسته طالبان د دې کنټرول ته داخل شو. خو تازه بیا ډونالډ ټرمپ د 2025 کال د سپټمبر پر 18 نیټه د برېټانیا په پلازمینه لندن کې یو خبري کانفرنس کې وویل We're going to keep Bagram the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. چې امریکا هڅه کوي د افغانستان باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، ځکه چې دا ځای د چین د اټومي وسلو د تولید ځایونو څخه یوازې یوه ګړۍ لرې دی. ټرمپ په خپل ټویټر کې هم څرګنده کړه که افغانستان د باګرام هوایي ډګر بیرته هغو کسانو ته ورنه کړي چې دا یې جوړ کړی و، یعنې امریکا ته، نو بدې پیښې به رامنځته شي. په ځواب کې د اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد ویل چې باګرام اډه د افغانستان خاوره ده او د امریکا لخوا د بیرته نیولو هڅې د افغانستان د خپلواکۍ خلاف دي. افغانستان خپل حاکمیت لري او د دوحې تړون له مخې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته به درناوی وکړي. همداراز د ډونالډ ټرمپ خبرو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند لین جیان د سپټمبر په 19 نیټه وویل چین د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. موږ ټینګار کوو چې د سیمې د کړکېچ او مخامخ کېدو هڅې نه منل کیږي. موږ هیله لرو ټول اړخونه د سیمې د سولې او ثبات لپاره جوړونکی رول ولوبوي. نو په اخر کې له تاسو څخه یو څو پوښتنې لرم. ستاسې په نظر امریکا واقعا باګرام بیرته نیولی شي که نه؟ که امریکا باګرام بیرته ونیسي، فکر کوئ د افغانستان خپلواکي به له خطر سره مخ شي که نه؟ او که جګړه د باګرام په سر بیرته پیل شي، تر ټولو ډیر زیان به څوک وویني، افغانستان که امریکا؟ نو حتما مو په دې اړه خپل نظرونه راسره په کمنټ کې شریک کړئ.